ولسمشر غني په پاکستان کې څه وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. ولسمشر پاکستان ته د افغانستان دولت موقف په واضحه توګه بیان کړی. پاکستان ته واضح وویل که غواړي چې اقتصادي رکود نه خلاص شي او افغانستان له لارې د مرکزي اسیا او نورو هیوادونو سره تجارت وکړي او خپل د انرژي ضرورت پوره کړي، نو لومړی شرط ورته په افغانستان کې سوله کېښوده. پاکستان ته دا هم واضح وویل چې اوس هم پر طالبانو نفوذ لري او پاکستان باید خپله برخه کې صادقانه کار وکړي. جنرال باجوا ورته وویل چې کراچي او ګوادر ولې د دوبۍ غوندې د ترانزیت او تجارت مرکز نشي کېدلی. ولسمشر غني ورته ویلي تر څو په سیسټم او د هیوادونو ترمنځ اړیکې ونه رغول شي نو دا کار ناشونی ده. د اقتصادي پیاوړتیا لپاره هم شخصي سکتور او نړیوالې ادارې وغواړي چې پانګونه وکړي. د هغوی لومړی شرط دا وي چې افغانستان او پاکستان کې باید سیاسي ثبات موجود وي. د انتخاباتو اړوند واضح وویل چې ولسمشري انتخابات به کیږي او افغانان به د رایو له لارې خپل راتلونکی ولسمشر ټاکي. نو پیغام یې واضح و چې پاکستان یا کوم بل هیواد د افغانانو سرنوشت نه ټاکي بلکې افغانان یې پخپله ټاکي. د وطن د دفاع په اړه یې وویل چې افغانان داوطلبانه د وطن لپاره هر وخت قربانۍ ته تیار دي او د وطن دفاع کوي. د ډیورنډ کرښې په اړه هېڅ ونه ویل. نو هغه خلکو چې اوازه یې خپره کړې وه چې د ډیورنډ او پی ټي ایم اړوند به له پاکستان سره هوکړه وکړي یوازې ډنډوره وه او هېڅ حقیقت یې نه درلود. ولسمشر غني ټول تمرکز په اقتصادي پیاوړتیا، تجارت، ترانزیت او افغانستان د اتصال د ټکي په حیث ورته معرفي کړ. دا ځل تمه ده چې د ولسمشر سفر به د افغانستان لپاره ګټور وي. ستاسو په نظر څنګه کېدی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکې ښې شي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.